قدرمن لیدونکو تاسو به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي استقبال په رسنیو کې لیدلی وي چې دی د دیوبند مدرسې ته ورغی او هلته یې ډېر خلکو ګرم استقبال وکړ. د همدغه موضوع د لا وضاحت او لا بحث لپاره په سټوډیو کې د سیاسي چارو شنونکی مومن خان سعادت صاحب راسره دی او په دغې موضوع به راسره لا ډېرې خبرې ولري. سعادت صاحب تاسو ستړي مسئ، خپرونې ته ستړي مسئ. لومړی خو مننه در څخه کوم چې زموږ مننه مو ومنله. راځئ چې پیل له دې څخه وکړو. تاسو د ګورئ چې موږ تاسو ټول ګورو چې د اسلامي امارت سیاسي لمن مخ په پراخېدو ده. تاسو د امیر خان متقي صاحب خبر هند ته څنګه ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او تخنیکي همکارانو ته او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. تاسو نه هم مننه کوم چې په داسې یوه مهمه موضوع باندې او داسې یوې خوندورې موضوع باندې موږ ته نن دعوت راکړی دی. د افغانستان د اسلامي امارت د خارجه چارو وزیر ښاغلی امیر خان متقي صاحب چې دغه کوم سفر چې کولو د دې نه مخکې چې کومې انګېرنې وي، خوشبختانه چې هغه کومې انګېرنې چې وي هغه په پوره کېدو دي. هغه دا چې دا به کومې لاسته راوړنې ولري، لا زیاتې لري. موږ په دې باندې پوهېږو. اول خبره خو دا ده. او که موږ تاسو چیرې وګورو، هند په دې نړۍ کې څلورم اقتصادي ځواک دی او په اسیا کې دریم اقتصادي ځواک دی. او بله خبره دا ده چې هند 15,000 ټریلیونه ډالره پانګه لري او هند یو داسې ډیپلوماتیک ځواک هم دی، اقتصادي نه علاوه سیاسي او ډیپلوماتیک ځواک دی چې په یو وخت باندې د نړۍ سیالانو سره لکه چین، لکه روسیه، لکه امریکا دو سره په یو ځای باندې قراردادونه لري. که موږ تاسو چیرې وګورو دغه د روسیې چې کله په اوکراین باندې حمله وکړه، نو هند په روسیې باندې ډېر زیات بندیزونه ولګېدل. نو هند د روسیې نه هغه خپل تیل چې کوم هغه په تواتر ډول باندې اخیستل چې د امریکا ولسمشر ټرمپ ډېر غوسه کړی هم او بار بار دا وویل هم چې باید دا بند کړي. نو دا یو داسې لابیګر او ډیپلوماتیک هیواد دی چې جی ایس شنکر صاحب د دوی خارجه وزیر چې کوم دی، دا په هغه کې جرمني کې واضح طور باندې وویل چې موږ استعمال زیات دی، موږ دغه نشو کولی. او د هغه خپلو خبرو کې دا یو واضح ډول مثال ورکو د اروپا چې هغه هم د روسیې په ګیس باندې متکی دی. نو دا دومره په ډیپلوماتیک ډول باندې دومره یو ځواکمن هیواد دی. او راځو خپلې خبرې ته چې زمونږ د افغانستان د اسلامي امارت کوم د خارجه چارو وزیر ښاغلی امیر خان متقي صاحب دغه کوم سفر چې کړی دی، دا یو ډېر د افغانستان دپاره یو ډېر ښه زیری دی او د افغانستان دپاره هغه دروازه، ډیپلوماتیکه دروازه چې کوم موږ ته خلاصول پکار وو هغه خلاصه شوه. دغه سفر مخکې پکار وو، خو بیا هم 4 کاله بعد چې امنیت شورا په موږ باندې اول زه تا ته دغه خبره وکړم د دوی په باره کې چې ګوره د امیر خان متقي صاحب سفر اعلان شوی وو هند ته، هغه بیا د امنیت شورا لخوا د اتاتیایمې کمیټې لخوا بیا هغه رد شو. نو بیا هم هماغه هند و چې هغه لابیګري وکړه، هغه ډیپلوماسي وکړه چې نن مولوي صاحب امیر خان متقي د 15 یا 6 ورځني هغه کومه دوره چې ده، کوم سفر چې ده، د هغې شاهد د هندوستان. نو موږ دا په نیک پال باندې نیسو. دا د افغانستان دپاره یو ډېر ښه زیری دی او دا د افغانستان او د افغانستان د سیاسي اقتصادي او همدارنګه بشردوستانه او د همدارنګه د تعلیم د صحي په برخه کې په ټولو برخو کې به دغه سفر ډېر مهم رول ولوبوي. بله سعادت صاحب، دا راته ووایاست د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا معافیت چې امیر خان متقي صاحب ته د سفر معافیت وکوي، دا څه ته لار پرانیزي، دا څه نښه ورکوي، دا څه معلوموي بالاخره؟ دغسې ده چې مهمه خبره دا ده چې نور دنیا په دې باندې پوهېدلې دی او د افغانستان د اسلامي امارت کوم دریځ چې دی او د افغانستان اسلامي امارت کومه پالیسي چې دی، ټوله دنیا په دغې باندې اوس پوه شوې ده چې حقیقت کې په ګراونډ باندې بل څه دي او دوی چې کوم پوه شوي دي هغه بله خبره ده. اوس په حقیقت باندې پوه دي چې افغانان ګوره متقي صاحب په خپلو خبرو کې هم دا خبره وکړه چې په زور باندې کلي نه کېږي، نه افغانانو سره زور کېږي او موږ د تفاهم لار او سینه هم لویه ده او دروازه هم خلاصه کړې ده او هر چا ته دا اجازت دی، موږ هر چا سره تفاهم کوو. نو د مذاکرې او موږ په مذاکرې او تفاهم باندې یقین لرو او دنیا په دې باندې پوهېدلې ده چې افغانانو سره او افغانستان سره باید مفاهمه وکړو، مذاکره وکړو او د خبرو له لارې چې څومره مسله ده او
د په ډیپلوماتیک ډول باندې دغه مسلې ورسره حل کړو. نو دا هغه یوه وړوکی غوندې مثال و چې امنیت شورا دغه بندیز چې کوم دی دغه واپس واخیسته او بالاخره زموږ د خوږ وزیر د خارجه مولوي صاحب امیر خان متقي هغه هند ته سفر وکړ. بله سعادت صاحب دا لومړی ځل دی چې د اسلامي امارت یو لوړپوړی چارواکی هند ته په سفر باندې ځي. ستاسو په نظر د هند او افغانستان ترمنځ د اړیکو لپاره دا څه پیغام لري؟ ګورئ دغسې دی بالکل دا مخکې په خبرو کې درته وویل چې دغه لومړی ځل دی. مخکې هم په کار و خو یو څه مشکلاتو له وجې دغه کار شونی نه و چې اوس شونی شو. دا ګوره دغه کوم سفر چې دی د هند او د افغانستان په مابین کې دا یو ډیر مهم رول لري او یو ډیر مهم سفر دی. دا یو عادي باید ونه ګڼل شي او دا عادي سفر نه دی. اوله خبره دا ده د امیر خان متقي صاحب سفر چې مخامخ د هند د بهرنیو چارو وزیر شنکر صاحب ناست و هغه په خپلو خبرو کې دا وویل چې زه نن په خوشحالۍ سره دغه اعلان کوم چې زه په افغانستان کې خپلې دغه تخنیکي کړنې چې کوم دي دا د سفارت کچې ته لوړوم. دا یو د افتخار دا د افغانستان افتخار دی او دا د عزت خبره ده. نو مونږ خبره دا ده چې دغه کوم سفر چې بالکل لومړی ځل دی د افغانستان اسلامي امارت چې په افغانستان باندې حاکم شوی دی له هغه څخه وروسته دومره یو لوړپوړی چارواکی او دومره لوړپوړی پلاوي سره هغه هند ته سفر کوي. دا لومړی ځل دی خو اما دا خالي لاس سفر نه دی. دا د ډیرو لاسته راوړنو څخه ډک سفر دی. او بله خبره دا ده چې زه تاته یوه خبره کوم کچیرې د امریکا او د افغانستان اسلامي امارت ترمنځ قطر نه وای نو دغه به بیا هند و چې زموږ په منځ کې میانجیګري کوله. دا د اروپا دا هند چې کوم دی دا د اروپا یو وکیلي دی د آسیا. نو دا مخکې ما په خبرو کې درته وویل چې دا د نړۍ څلورم اقتصادي ابرقدرت دی او د آسیا دریم نمبر اقتصادي برقدرت دی. نو ما مخکې هم تاته وویل اوس بیا هم وایم دا په موږ په نیک پال باندې نیسو او لاسته راوړنې یا موږ ته معلومیږي یا د سفر لنډیز نه ده راغلی چې سفر لنډیږي انشاءالله ډېرې ښه خبرونه به ترلاسه. بله سعادت صاحب یو خبره بله دا چې تاسو مخکې خپل خبرو کې یادونه هم وکړه د هند د بهرنیو چارو وزیر ویلي دی چې دوی خپل تخنیکي ماموریت د سفارت کچې ته لوړوي. ستاسو په نظر باندې ورو ورو هیوادونه رانږدې کېږي افغانستان کې خپلې سفارتونه پرانیزي دا د هند قدم واخیسته او لا به نور هیوادونه هم قدم اخلي. ستاسو په نظر دا د افغانستان اسلامي امارت دپاره څومره د ویاړ خبره ده په ډیپلوماټیکه برخه کې دا څومره غټه راسته راوړنه ده؟ دغسې ده چې ګوره موږ تاسو که چیرې وګورو د افغانستان اسلامي امارت واضحي پالیسي بالکل واضحه ده او د افغانستان ولس پالیسی هم واضحه ده. بالکل 4 کاله کېږي چې کله افغانستان اسلامي امارت په افغانستان کې حاکم شو ټولې دنیا ته دا اعلان وکړو چې د تعامل دروازه خلاصه ده. موږ تعامل ته ناست یو هر چا سره ښې اړیکې غواړو. هغه باید دو طرفه یو طرفه نه وي هغه دو طرفه وي او د عزت څخه ډکې وي. حقوق بین الدول پکې موجود وي. نو موږ د ټولې دنیا نور که هغه ورځ د بون کنسلګري هم افغانستان ته وسپارل شوه نو همدارنګه سپارل کېږي یا به سپارل شوي وي. نو مطلب خبره دا ده چې موږ او تاسو که چیرې وګورو دغه ما مخکې تا ته دا خبره وکړه چې دنیا په دې باندې پوهېدلې ده چې افغانان چې کوم دي دوی د مفاهمې خلک دي. دوی په ټولې دنیا کې څومره قومونه چې اوسېږي خو د افغان قوم چې دی د ټولو څخه امن پسند قوم دی. دلته چې کوم هغه تصویر وړاندې شوی و دنیا ته هغه یو غلط تصویر و. دلته جنگ و دلته جدل و دلته انقلاب و. نور چې ده موږ ټولې دنیا ته د مذاکرې د مفاهمات او د خبرو د اترو دروازې خلاصې کړي دي او دنیا پر رانږدې کېدو ده. انشاءالله اخر به د دې شاهد اوسو چې افغانستان به ټولو سره انشاءالله سیال هیواد وي. او زه یو ځل بیا د افغانستان اسلامي امارات کومه دغه پالیسي چې کومه ده دا د روابطو کومه پالیسي چې ده دا چې په دا کوم سرحد باندې روانه ده لا نور هم په دوی باندې غږ کوو چې باید لا نور هم تیز شي او په دې کې کوټلي قدمونه واخلي. دا د افغانستان په خیر ده انشاءالله چې د دنیا به رانږدې کېږي. بالاخره به آخر به هم موږ سره تعامل کوي ځکه دنیا هم بله لار نه لري. ځکه چې افغانستان یو ستراتیژیک هیواد ده. دا یوه ستراتیژیکه نقطه ده. اوس اول خبره دا ده چې دغه هند چې کوم ده چې موږ یې په رسمیت وپېژندلو دلته یې ګډې دي موږ سره. دلته منځنۍ اسیا کې موږ دا افغانستان چې ده دا یو ستراتیژیکه نښه ده. دا بالکل دغه جغرافیه چې ده دا اقتصادي محور لري.
نو دې وجې چې کومه ده دغه جغرافیه چې ده دغه ستراتیژیکه ده نو نړیوال هم په دې باندې پوهیږي چې افغانستان سره چې مفاهمت ونکړو بله هیڅ لار نه لرو. بله ساده صاحب ډېر ښه وضاحت مو ورکړ. دا راته وایاست تاسو د منځنۍ اسیا خبره یاده کړه. په منځنۍ اسیا کې ځینې هیوادونه دي چې د افغانستان په اړیکو باندې له هند سره یا هم له ځینې نورو هیوادونو سره دوی یو ډول که اصطلاح ورکړو چې سوځېږي یا هم دوی نه غواړي چې افغانستان د دومره ډېرې اړیکې ولري خصوصا بیا له هند سره. تاسو څه وایاست په دې اړه څه وایاست؟ دوی ته دا کوم ډول څراغ دی؟ سور څراغ دی که شین څراغ دی؟ دغسې ده تا ډېره دغه مهمه موضوع هم دغه ده. ګوره موږ مخکې نه دا خبره کړې ده لکه چې د افغانستان اسلامي امارت په پالیسۍ کې هم دا خبره ده او موږ د افغانستان د ملت په پالیسۍ کې دا خبره ده چې موږ بې طرفه یو. په اول جنگ جهاني کې په دویم جنگ جهاني کې موږ بې طرف موږ د چا طرفداري نه کوو. دا موږ شخصي اړیکې پالو له هند سره. اوس موږ تاسو ته ګوره روایتي حریف ده د چین د هند باید ټوله دنیا په دې باندې پوه شي چې چینایان په هند کې 120 میلیارده ډالره پانګونه لري. هلته یې سرمایه ګزاري کوي. په پرتله د کوم هیواد چې په کتابونو کې خلکو ته ښیي چې زموږ دوست هیواد چین د پاکستان کې 80 میلیارده لري او په هند کې 120 میلیارده لري. او همدارنګه د هر سړي د هر مملکت خپل سیاستونه دي او د افغانستان خپل سیاست دی. افغانستان خپلې ګټې په نظر کې نیسي، هند خپلې ګټې په نظر کې نیسي، بل ملک موږ د چا هم په اړیکو کې خبره نه کوو او نه چاته دا اجازه ورکوو چې په افغانستان کې هغه د دوی شخصي کار دی چې سوځېږي دی. نو افغانستان داسې الحمدلله افغانستان داسې بچیان لري، افغانستان داسې ځوانان لري، داسې مشران لري، داسې سپینګیري لري، داسې علما لري چې انشاءالله هېچا ته به موږ دا اجازه ورنکړو. نور سوځېدل د دوی خپل کار دی. اما یوه خبره ده دا موږ په وضاحت باندې کړې ده او په وضاحت د افغانستان اسلامي امارت دا کړې ده چې د موږ خاوره د چا په خلاف نه استعمالیږي، د موږ مملکت د موږ پالیسي د هیڅ چا په خلاف نه ده. موږ ټولو سره ورورولي غواړو، ټولو سره د ورورولۍ په فضا کې اړیکې غواړو. دا که چیرې بیانونه موږ اورو په د میډیا کې موږ بیانونه اورو، ځینو مملکتونو بیانونه ورکړي دي، هم حتی موږ ته د دې خطاب هم کړی دی چې افغانستان زموږ دښمن دی. بله افغانستان زموږ دښمن دی. هماغه خلک چې د امریکا ته اډې ورکړي او افغانستان باندې 50,611 حملې وکړي، هغه نن وایي چې افغانستان موږ خو یوه حمله په چا نه ده کړې. افغانستان خو په چا باندې حمله نه ده کړې، خو اما غلیم دلته راغلی دی، دلته زورور راغلی دی. موږ زورور په خپل کور کې نه دی منلی، خو موږ چا پسې نه یو ورغلي چې موږ زورور شوي په چا پسې ورغلي او هغه له مرۍ نه رانیولی وي. بلکل. نو موږ هم دا اجازه بیا هم چاته نه ورکوو چې زموږ په داخلي کړنو کې هغه لاسوهنه وکړي او نه د چا په کړنو کې لاس. بله ساده صاحب دغه ډول سفرونه د افغانستان د بهرنۍ اړیکو پیاوړتیا کې څومره رول لري، څومره مهم دي؟ دغسې ده چې سفرونه چې څومره زیات وي، څومره چې راشه درشه زیاته وي، هغې سره همغومره اړیکې ښې کېږي، رغنده کېږي. نن یو سفر هند ته وشو، زه به د لنډ د هند هغه د سفر مثال درکم. یو سفر هند ته وشو، په سیاسي برخه کې سفارت دلته خلاصوي، هغه کچې تر سفارته لوړه کړه. همداسې په اقتصادي برخه کې حتی دې ته هم ووایو چې موږ دې ته خوشبین یو چې موږ په افغانستان کې سرمایه ګزاري وکړو، د قانونو په برخه کې، د اوبو په برخه کې، د برق په برخه کې. همدارنګه د تعلیم په برخه کې خبره وکړه، د بورسونو په خبره کې. او بله خبره دا ده چې د طبي کرکټ هم یاد کو، کرکټ هم یاد کو، بالکل سپورتي سیستم هم یاد کو. او همدارنګه په بشر دوستانه مرستو کې چې تقریبا 100 امبولانس زما په فکر هغه متکی صاحب ته هغه وسپارل. دا د یو سفر نتیجه ده. او موږ که ډېر سفرونه وکړو، کیدای شي داسې ډېر شیان او ډېر تعامل او ډېر د افغانستان دپاره خیر او ډېره د افغانستان دپاره ګټه. بله سادات صاحب موږ تاسو ولیدل چې په کله متقي صاحب د دیوبند مدرسې ته ورځي نو هلته د هغه ډېر ګرمه استقبال کیږي او هغه په اصطلاح کې ورته وایي علما ډېر ورته خوشحاله دي. ستاسو په نظر باندې دا څه ښیي، دا د افغانستان خلکو دپاره خصوصا مسلمانانو دپاره څه پیغام لري؟ دغسې دا یو ډېر زموږ او تاسو مذهبي سوال هم دی. دیوبند مدرسه چې دا څومره مدارس چې دي دلته د دوی ټولو هغه سرچشمه او سرچینه چې ده هغه د دیوبند مدرسه ده. او افغانستان سره د دیوبند مدرسه موږ هغه سره ډېرې اړیکې پاللې دي. او بل خوشبختانه
په افغانستان کې علما حاکم دي د هغوی رشته په خپل منځ کې ده او که چیرې متقي صاحب دیوبند مدرسې ته نه وای تللی نو دغه سفر بیا نیمګړی موږ ته خو دا ضروري دي حتمي او ضروري دي ځکه چې دلته د افغانستان اسلامي امارت په رأس کې ټول علما دي هماغه د دیوبند ثمره ده نو هغه چې هلته لاړل ته یقین په خدای وکړه چې ما باندې دغه غونه مکمل ځیږ شو چې ما هغه حالات ولیدل هغه د دې استقبال مې ولیدو هغه د خلکو خوښي مې ولیده او هغه سیستم مې ولیدو او دینه مخکې هم بار بار هغوی دا خبره کړې وه او دوی د موږ د افغانستان اسلامي امارت سره دغه روابط د دوی په بیانونو کې راغلي دي که چېرته په دې باندې څوک داسې لږ تحقیق وکړي په دې کې راغلي دي چې موږ واحد او واحد چې کوم د سترګې د افغانستان اسلامي امارت ته دي چې دا به د په ټولې دنیا کې دغه د اسلام کوم بیرغ چې ده دا به دغسې لوړ ساتي نو هغه چې کوم سفر و یو خورا مهم و هغه پسې زموږ هغه کوم علمي هغه چې کوم د اړیکه د هغه سره علمي اړیکه هم ده مذهبي اړیکه هم ده او د استاذ او د شاګرد حیثیت هم په خپل ځای باندې پاتې شو ځکه چې د دیوبند مدرسه د ټولو مدرسو هغه مشره درسګاه ده. بله سادات صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه په ټوله کې تاسو راته وایاست چې د مولوي صاحب امیر خان متقي دا سفر یو عادي ډیپلوماټیک سفر ګڼئ که د افغانستان د بهرني سیاست تاریخي پړاو؟ دغسې ده چې د امیر خان متقي صاحب سفر دا که څوک یو عادي او ډیپلوماټیک سفر ګڼي دا به زما په فکر عقل نه بخاري وجه دا ده چې د امیر خان متقي صاحب سفر هند ته دا یو تاریخي سفر ده دا ډېر د لاسته راوړنو او اما بله یوه خبره دا ده چې د سیاسي پلوه ډیپلوماټیک پلوه د سیاسي پلوه دا یو د فشار اله ده دا هغه اقتصادي سفر ده دا هغه اقتصادي سفر ده چې د چابهار بندر دې پورې تړلی ده چې کله د چابهار بندر د بندیزونو نه لاندې و تنها هند د دغې لارې خپل تیل انتقالول او که چیرې موږ هغه تعامل ته ورسیږو نو موږ صادرات واردات د هماغه د بیرغ لاندې کولی شو او همدارنګه مخکې که ته چیرته وګورې په زیر ساخت افغانستان دغه سفر د افغانستان په زیر ساخت پورې تړلی ده که ته چیرې مخکې تاریخ ته موږ تاسو لاړ شو بې غرضه او بې مقصده اندرا ګاندي شبخانه وګوره همداسې د هغه د پارلمان ودانۍ وګوره او همداسې پسې راتیر شه د سلما بند وګوره دا افغانستان کې هغه زیر ساخت او همداسې بشري مرستې چې کله په افغانستان کې کورونا راغلی او موږ تاسو ټول په دې باندې خبر یو چې 50,000 ټنه غنم چې بیا لار چا نه ورکوله 50,000 ټنه غنم هغه افغانستان ته اعلان کړل دا د دې پلوه تاریخي هغه تاریخي سفر ده یوازې ډیپلوماټیک نه ده دا د دې پلوه چې اول زموږ دغه د کرکټ ملي ټیم چې کوم د کرکټ ملي ټیم دا راشد خان دا نور د آی پی ایل نه څومره ستوري جوړ شول بله دا د دې پلوه هم او بله خبره دا ده چې یوه مهمه خبره چې امیر خان متقي صاحب په خپلو خبرې کې وکړه چې په تعلیمي بخش کې چې زموږ کوم همکاران دي هغه به دلته راځي هغه به خبرې پې کوي او موږ غواړو چې په دیني بخش کې دیوبند ته خپل هغه کوم هغه چې دي خپل ځوانان راولیږو او دلته تربیه شي په هغه تعلیم وکړي نو ته اوس داسې فکر وکړه چې هم د علمي بخش څخه هم د سیاسي بخش څخه هم د اقتصادي هم د سیاسي هم د ډیپلوماټیک د ټولو هغه نه خواونه دغه مالامال سفر دې ته موږ څنګه ویلی شو چې دا یو ډیپلوماټیک سفر ده دا یو تاریخي سفر ده او تاسو نه هم مننه کوو خدای مو خوشحاله ډېره زیاته مننه ژوندي اوسئ چې سټوډیو ته مو تشریف راوړو ستاسو د کور ودان وي ډېره زیاته مننه